اولنی سوال د یو ورور کړی دی چې یو سړی احرام واچوي لاړ شي عمرې له، نو په دې احرام کې بیا بله عمره ورسره کولی شي او که نه؟ الجواب، دا سوال په دوو طریقو سره کیدی شي. یوه یا خو مطلب د دې ورور دا دی چې د احرام د کپړې چې دي که په دې کې یو پیر عمره وشي نو بیا په دې کې بله کېږي او که نه؟ داسې سوال کیدی شي. او داسې کیدی شي چې د احرام یې اچولی دی، یوه عمره یې ختمه کړه، ورپسې متصل بله کولی شي او که نه؟ نو د دې اولني صورت جواب بیا دا دی، که چېرته دی دا وایي چې د احرام دا کپړې که زه بدلې نه کړم او همدغه کپړو کې بیا عمره کول غواړم، دا دوه صادرې چې دي سپینې، نو دا به جایز او دا بلکل جایز دي. داسې بې دلیله خبره مشوره شوې ده د عوامو په منځ کې چې یو پیر دی په دې دوو کپړو کې او صادرو کې دی عمره وکړه او حج دې وکړو، نو بیا بل پیر له مه استعمالوه. داسې بې دلیله خبره ده. او یا دا چې لازم به صفا انځي او بیا به چې دی نو پای کې عمره کې نه، چې صفایي بغیر د انځلو نه پای کې بله عمره کېږي، او چې څو عمرې پکې کې بس پکې لا دا وایي چې یو پکې عمره وکړي نو بل دې پکې بیا نه کوي. دا بې دلیله خبره. پته نه چې له کوم ځای نه دا بعض خبرې د خلکو په دې منځ کې مشهورې شي هسې بې دلیله. نو چې څومره عمرې کې ته په دې صادر کې په دې لنګ کې څومره عمرې پې کولی شي، او که تی کې او که بل لی ورکې، هر څوک یې استعمالولی شي، په دې کې څه حرج هغه نشتي، ولله الحمد. بله مسله هغه دا ده، که چېرته سوال دی چې په دغه احرام کې چې ده کومه عمره وکړه په هغې پسې متصل بله کوي، وګوره متصل بله عمره د هغه وخته پورې نه کېږي چې څو پورې ته د اولنۍ عمرې نه وتی نه، او د اولنۍ عمرې نه وتل هله کېږي چې کله ته د عمرې ارکان پوره کړي، بیا ویښته واړه کړي یا سر وخرې او بیا احرام لرې کړي، د پسې متصل بیا دغه احرام واچو بیا عمره کې، اوس دا بله مسله ده. خو که د اولنۍ عمرې نه وتی نه نو دویم عمره هغه نه کېږي، دا خو اتفاقي مسله ده. بیا راځو دې بلې مسلې له، وایي ما احرام لري کو، ویښته مې واړه کړو، اوس بله عمره کوم، دا به صحیح او که نه؟ ګوره جایز دي، خو غوره طریقه دا نه ده. غوره دا په دې نه ده ځکه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د سلف صالحینو دا طریقه وه چې هغوی به په یو سفر کې یو عمره کوله. دا د هغوی طریقه وه، په یو سفر کې یو عمره. نو چې کله دې عمره وکړه بیا دا نور وخت په طوافونو کې، په تلاوتونو کې، په ذکر او اذکار کې، په منځونو کې تیر کړه. او زمونږ خلک بیا منډې وایي، دا تنعیم ته به منډې وایي او مسجد عایشه ته به منډې وایي او کت او بر او منځونه ضایع او تلاوتونه نشتي، اذکار نشتي، الله ته جړاګانې نشتي، دعاګانې نشتي، خو چې دی یو بله عمره وکړي بس. نو د هغه عمرې بیا څه حال هغه موږ ته پته ده، هغه هم ځان له یو منډې یو هغه عمرې هغه اکثرو له د عمرې هغه طریقه هم نه ورځي چې عمره کوي سړی څنګه. خو چې دی راشي او خلک له مبارکي ورکړي چې مبارک شه تا خو دوه عمرې کړي، تا خو درې کړي، په دې ته خوشحاله دي. دا د سلفو طریقه دا وه، او د هغوی نه مخکې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې هغوی به په یو سفر کې یو عمره کوله. ګوره د څومره لرې نه به پیغمبر صلی الله علیه وسلم عمرې له راتلو، د کوم ځای نه به راتلو؟ مدینې نه به راغلو. نو هغه وخت کې د مدینې نه د سفر داسې اسان خو نه و، او په هغه سفر کې به هغه یو عمره وکړه، بله به یې ورسره نه کوله. دغه شان صحابه کرام چې به کله رالو مکې ته، یو عمره به یې کوله په سفر کې، بله عمره به یې پکې نه کوله. نو غوره طریقه دا ده. نو غوره طریقه دا ده چې په یو سفر کې یو عمره وشي، او که څوک یې وکړي، که څوک یې وکړي نو جایز دي. دا څوک نشي ویلی چې حرام کار یې وکړو، جایز دي، عمره کېږي. خو دا بعض عوام دې ته خوشحالي سیب دغه تپوس کوي کېږي که نه؟
د کیږي که نه نه مخکې یو غټ تپوس هغه دا دی چې د پیغمبر طریقه دا وه او که نه وه. صرف دې ته مخکې نه کیږي او که نه را به شي وایي د رفع الیدینو نه بغیر مونځ کیږي او که نه، که زه پکې نه کوم دا به ونشي، امین که زه په زور ونیم دا مونځ به ونشي. دغه سوال پرېږده چې وبه شي ونه شي، ته دا تپوس وکړه چې پیغمبر څه چل کړی، طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه خپلول غواړي. دا تپوسونه پرېږده چې کیږي او که نه کیږي او که نه، زه به یې وکړم هېڅ خبر نه چې کیږي، صحیح ده ته خو به یې وکړې، خو غوره طریقه دې پرېښوده. وخیر الهدي هدي محمد صلی الله علیه وسلم، او غوره لار هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لار ده. او لار د هغه څنګه وه؟ عمرې مبارکې په یو سفر کې به یو